ای زما ربه، سخت په ګناهونو او خطاو کې ډوب انسان یم. نه دومره پاک او ښه انسان یم چې مرسته راسره وکړي، او نه دومره بد یم چې ما عاصي او ګناهګار پرېږدي او یوازې مې هېر کړي. د دې دواړو حالاتو ترمنځ ورک شوی یم. ځان هم ځوروم او ته هم رانه خفه یې. همیش کوشش کوم چې هغسې شم کوم رقم یې چې ته له خپلو بندګانو بندګي غواړې، نه د هغو خلکو په شان چې ته یې پرېږدې او هېروې. ای زما ربه، زما ناچیزه اعمال خو به ما تا ته در ونه رسوي، مګر ستا د رحمت دروازې هر وخت راته خلاصې دي او ما د ژوند له هرې بلا او سختۍ نه ساتي. ای الله، موږ ګناهګاره بندګان ځان ته در نږدې کړه او له ټولو لویو وړو پټ او ښکاره ګناهونو مو وساته. هسې نه ځان او تا دنیا او آخرت دواړه وبایلم.